ډېر عین موقع باندې او ډېر داسې عجز یم خو الله دې پکې لوی خیر راچوي. ستا د ډغر ځکه نه یم چې زه به خپلو ملګرو سره خبرې وکړم. ښه ملګرو داسې ده، کوشش به دا کوئ چې څومره کسان هم دلته ناست دي، دې طرف ته زما خیال زما لږ کسان زیات دي، نو دې طرف ته ادم لاله ستاسو نور چې څومره هم ملګري دي، لکي دي، سرجي دي، آصف او جبار، باسي، ټول مونږ یا فدا صاحب شو یا دې نه علاوه د نور چې څومره خان ازبیک شو، ټول ملګري یو کمنټ وکړي که نه چې د ټولو ملګرو ماته باقاعده پته ولګي. عمران ټول یو کمنټ وکړي چې او زه مطلب بیا هغه ټایم کې گیم پلی کوم که نه، او زویا میوټ نه وی وباسه، ویټ تاسو سره خبرې کوم که نه. ښه آصف ته بادشاه دی ناست یم، ضیا سایل وی او تعویز ګل هم وی او زما سردار وی چې بالکل پلی کا، لږ صبر ښه لږ صبر پلی کوم. او داسې ده چې ملګري لږ شانتې زیات شي، 900 ته تقریبا دي، خو ملګرو لږ ډبل ټیپ وکړئ او دوی سره خبرې اترې هم کومه، په طریقه باندې گیم وچلوئ، په طریقه باندې په گیم کې پلی وکړئ، په ډبل کې که سنګل رالو که په ډبل کې یا دې نه علاوه ټریپل راغی، بوسټر کې کوشش دا وکړئ چې پلی وکړئ او کوشش دا وکړئ چې گیم وین کړئ. صحیح دی که نه؟ نو افسر نه به هم اجازت واخلو چې افسر څه وایي چې گیم پلی کړئ یا نه. نو ادم لاله ټول ناست دي، مون راته نه ښکاري چې ناست دی که نه، او دې نه علاوه راته دغه پته ولګي د عثمان لکي عثمان ته هم لږ لایو شیر کا، او اکرم لاله ته هم لږ لایو ویډیو شیر کړئ. دې کې به زه لږ د ملګرو ته لایو ویډیو هم شیر کړم. او خان اکبري نه دی راغلی، ما ادم لاله لږ خان اکبري ته هم لایو ویډیو شیر کړه. عادل الرحمن مننه. ښه افسره خوښه دې ده چې گیم پلی کو؟ بیخي مې خوښه ده اسما، موږ بس نه خوښه خو به هغه وي چې څه ستا خوښوي. یو سړي ته چا وایي چې په تنګه لاره کې د لازمرۍ مخې لاړ شي ته به څه کوې؟ هغه وایي زه به څه کوم، څه خو چې کوې زمری به کوې. نو موږ به څه کوو؟ موږ خو ګډوډ او سان مو خطا دي. ستا تجربه ستا کمپین یا بیا په افسر ټول ملګري دي، څه به ستا طرف ته څه به زموږ طرف ته، تا به هم خپلو ملګرو ته ویلي، ما هم خپلو ملګرو ته ویلي دردمن ویلکم. نو داسې به وکړو چې گیم به پلی کړو، او دا د گیم کې نه تضاد شته نه پکې جنگ جګړې شته، دا د مینې گیم دی، دا د خوشحالۍ گیم دی، دا د سوکالۍ گیم دی، او دې گیم کې به مطلب مونږ د یو بل نه کله هم نه خفه کېږو. ټیک ده که نه؟ که تا گیم پکې شته او تاسو ته پته ده چې هر گیم چې گیم نو هر انسان خواهي چې هغه زه وګټم، نو هم په دې وجه باندې اسما به خپل هم زه به په مطلب ستاسو نه زړه بداوي یا ملګرو نه ساتم یا کوم تاسو بیلو هم، ځکه چې دا گیم د خوشحالۍ دپاره او د مطلب د هغه ادم لاله خبره چې مونږ کوشش دا کوو چې یاره مونږ مینه خوره کړو او مونږ د زړونو نه نفرتونه ختم کړو. داسې د دنیا هر لوبه د خوشحالۍ دپاره خلک استازیتوب کوي، هر د مالټو والا پنشمنټ دی، نو داسې کار دی افسره پنشمنټ. نو هغه کته زه گیم بیلم هم زما میلمه یو، که زه گیم ګټم هم زما میلمه یې. صحیح ده؟ مې مه کوه، دا پته به سبا لګي چې سبا څوک د چا میلمه دی. خو زه وایم چې ټول ملګري ناست دي، د ملګرو یو ځل بیا مننه کومه، او ستا څنګه خوښ یې نو زه خو تیار یم. سړي خبره تور توتان دي او ستا نه قربان دي. ملګرو چابک را سره اوسئ، گیم ګټل دي ملګرو، په هر حال باندې گیم ګټل دي. پلی کو. ښه سرجي ادم لاله مون ټول عبدالله خان ویلکم، ټول پلی کوم. ٹھیک دی که نه؟ لکی دردمن یا نور چې کوم ملګري دي پلی کوم. اوکې دا واخلئ گیم. مقصود تاسو د مینې د احترام ډېره مننه کوم چې گیم وین کو، او هلته خو ډایرکټ چې دی نو بوسټر ولګېدو. آی های اناون ډېره زیاته مهرباني، خوشحاله اوسئ. او دلته هم بوسټر ولګېدو، کوشش دا وکړئ چې د بوسټر استعمال وکړئ، کوشش دا وکړئ چې د ډبل استعمال وکړئ، کوشش دا وکړئ چې تاسو پلاور سینډ کړئ. صحیح ده؟ او په سټارټ کې پلاور سینډ کړئ. چې جبار ډېره زیاته مننه قربان، خوشحاله اوسئ. تھینک یو سو مچ. باقي ستا هم مننه. او ما ته به نوم اخیستل لږ شانتي ګران شي. اناون ډېره زیاته مهرباني، کوشش به دا کوئ که نه چې د گیم د وین کولو کوشش وکړئ. او بوسټر ولګوئ، په بوسټر کې چې کومه پلی تاسو کوئ که نه
نو هغه د بوسټر صحیح استعمال کوي ښه ان ناون ډیره زیاته مهرباني بس ستا هم مننه او ادم لاله نه کوي ادم لاله څه شو مونږ څه شو ودا څه شو ملګری څه دي ان ناون ډیره زیاته مهرباني کوشش بخا فلاور سند کوي ګلونه سند کوي ملګرو ته لګ لایو ویډیو شیر کوي او بل دا سیو کوي چې گیم د وین کولو غوړي کوشش وکړي ښا عبد الله ډیره زیاته مننه قربان خوشاله اوسې عبد الله ثانک یو ان ډیره زیاته مهرباني جبار ثانک یو سو مچ ماته چې کوم ملګری هم دلته ښکاری کنه زبر داغي ملګری نو مخلم ښا ماته پته نه لګي ځکه چې گیفټینګ مطلب هغه ترتیب یې لږ جدا دی نو پته نه لګي باسي گلوز لګولې دي نو باسي چې گلوز لګي دي کې فلاور سند کوي لږ ګلونه مولونه به سند کوي او د گلوز ته ګوري چې کم ځای کې گلوز کې پلی پکار دا هغه ټایم کې وو زه ته مخه گلوز کې چې کله سیکنډز 10 نه کمیږي نو بیا به پلی کوي ښا اوکې اوس گلوز کې پلی وکړي نو لکه نور ملګری چې گلوز کې پلی وکړي ښا گلوز کې پلی وکړي گلوز ټایم تاسو نه تیر شو دا ولې لکی ډیره زیاته مننه او ډبل هم رانهلو دا ولې دا ډبل هم پکې پته ونه لګي د سرجي ستاسو هم ډیره زیاته مننه ډبل رانهلو وجه څه دی یاره باسي ډیره زیاته مهرباني خوشاله اوسئ سرجي تاسو ما او بل څوک دی لکی دوباره بوسټر لګېدلی ښه بوسټر کې خیال ہو گئی ډیر زیات خیال په بوسټر کې په سټارټ کې تاسو لګ فلاور سند کړئ لګ فلاورز ډیر زیاته مننه باسي قربان خوشاله اوسئ لګ فلاور او بیا پکې پلی وکړئ ها اوس پکې پلی وکړئ اوس په بوسټر کې پلی وکړئ نو بوسټر کې اوس پلی وکړئ ټایم مونږ سره هم ډیر زیات کمیږي عبد الله ډیر زیاته مننه قربان او ماته د مون نه دلی هم پته ونه لګی دا د دردمن را ته هم پته نه لګي چې چیرته دی او ادم لالا تاسو چیرته تاسو را هم پته نه لګي ډیر زیاته مننه سرجي خوشاله اوسئ او جبار هم ډیر زیاته مننه بوسټر لګوي کنه بوسټر بالکل لګوي ادم لالا او زړه نظر شم سپارکینګ سول ستا هم ډیره زیاته مننه او جبار ستا هم ډیره زیاته مننه مون نه نخکاری مون نه چیرته دی باسي ډیره زیاته مننه خان از بیگ دردمن چیرته او هغه نشته دی دا څه ورته ویل کېږي ما ته دغه د مقصود علي صاحب هم پته ونه لګي د مقصود صاحب تاسو چیرته دی Thank you so much, Dardman. Lucky. ډیره زیاته مننه thank you ښا ډیر زیات کم پاتې دی ښه گلوز لګېدلی دي لکی پلیز پلی چې د چا سره هم لاین دی ډراپ یې کوي که د چا سره لاین وي پلیز ډراپ یې کوي مقصود صاحب ډیره زیاته مننه که لاین وي لاست کې ډراپ کوي ډیره زیاته مننه افسر صاحب سلامونه وعلیکم سلامونه زه پوه نه شوم دا ما وبیلو که تا وبیلو دا څه چلو شو نه ګیم ما وګټو سرجي صاحب مننه ډیره زیاته مننه ښه ګیم ما وګټو او ته چې دی نو خیر دی خو بیا هم خیر ته کېناستم زه خیر ته کېناستم زه د خپلو ټولو ملګرو به لږ نومونه هم واخلم دردمند لکی
جبار، مقصود صاحب، عبدالله، سپارکینګ سول، ورک یوسفزی، آصف، منا، ادم لالا، نور چې کم څومره هم ملګري دي د ټولو ډیره زیات شکریا ادا کوم، د ټولو ډیره زیاته مننه. او افسره کله کله داسې کیږي خیر دی خفه کیږي به نه. ستا فرسټ چې دی هغه پی کې ګیم و او په دې کې هار جیت خو راځي که نه، نو ته یو څه خبرې وکړه. د ژوند برخه ده. زما چې څومره هم ملګري دي ولید مننه، زما چې څومره هم ملګري دي هغې ته یو څو ښایسته شعرونه ډالۍ که. نو مونږ خو خیر پنشمنټ د مالټو دی که نه، شعرونه خو زه دا خو باید 2 سزاګانې خبرې ورسره وکړه، زما د ملګرو شکریا ادا کړم. یا به د مالټو سزا خورم او یا به دلته ټپې کوم. ته څه کوې مسلمانه په یو ټکټ کې اته مزې کې یو څو خوږې خبرې ورسره وکړه. یاره داسې دا اسما حقیقت دا دی، زما لږ زړه ودردېد که رښتیا درته ووایم. نو زه د خبرو په موډ کې نه یم، که ستا په بخښنې سره خو زه به هغه خبرې ونه کړی شم کومې چې زما خپل د جلال خبرې دي او زما خپل د سوچ خبرې دي. البته په دې سوچ په کار دی په خلکو باندې په دې ملګرو باندې، نو زه به خبرې هغه ونه کړی شم. خیر ما ته یو څو خوږې خبرې وکړه. نو تا ته خو زه خبرې خیر نشم کولی، دا خبرې خو هغه وشوې دا څه چې مونږ وکاته دا د دې نه د خبرو پته لګي که نه، نو خبرې به ته کې ولس لکه ګوره ولس د مشرۍ تاج ستا په سر باندې کېښو او زه په کار ده چې اخلاقا او جرت ماله دا په کار زه ستا خبرې واورم، لکه ما خو خبرو ته خو زه پاتې نه شم، ما باله کولی چې ما ګیم ګټلی. اوکې ډیره زیاته مننه افسر، خوشحاله اوسئ. مونږ کېناستو، مونږ ګپ شپ ولګولو، ګیم مو کو، ګیم ما وین کو. د ډیرو ملګرو چې کومو ملګرو هم ماته مینه راکړه، ماته عزت راکو، سرجي شو، ادم لالا، د ادم لالا چې کوم ګروپ دی، د سرجي چې کوم ګروپ دی، آصف چې کوم ګروپ دی، جبار شو، نورک یوسفزی شو، دې نه علاوه باسي دردمند، د ټولو زه بې انتها شکریا ادا کوم، د ټولو د مقصود صاحب دی د ټولو بې انتها شکریا ادا کوم د هغې د مینې او د هغې د سپورټ. او زه به داسې وکړم افسر صاحب، زه به خپلو ملګرو ته په بروډ کې ځای ورکړم او تاسو سره به بیا خبرې وکړم. خوښه دی ده؟ خفه کېږې به نه خفه کېږم. بله خبره سبا به زما کلي کې میلاویږو. او دغه یو خبره نیمه به داسې وکړم چې یاره حقیقت دا دی اسما چې زه د یو ډېرې لوی هیلې او امید سره راغلی وم. خدای شته دی زه نه وم پوهه، ما د ټیک ټاک کې دومره تجربه نشته دی. ریسنټلی کله تاسو ملګرو د ټولو په سلامه شروع کو، خو زما خیال دا و چې یاره کم از کم لکه ملګري به یو سپورټ راکړي، یو مینه به راکړي، خو هغه سپورټ خو ما ته ډېر کم ښکاره شو. زما په خیال څومره فرق راغی، څومره زموږ ډیفرنس څومره دی ما ته خو پته ونه لګېده. ما صرف وین ته کتل، ما دې ته نه دي کتل چې ډیفرنس څومره راغی، خو ما خپلو ملګرو مینې ته کتل. نو زه د خپلو ملګرو نه د مینې مشکوره یم، د مینې ډېر زیات شکریا ادا کوم او انشاءالله تعالی سبا به زموږ ځای کې میلاویږو. ښه او ډیفرنٹ چې دی 4 لاک ډیفرنٹ و ستاسو زموږ او شاید 4 لاک ډیفرنس. لکه دا زما په خیال لکه که کم از کم داسې موږ څه په 1 لاک نیم بیللی وی نو بیا به هم څه خبره وه، خو د دې نه پته لګي چې لکه موږ اړو سفر نه دی کړی په دې ټیک ټاک کې، یا د دې ټیک ټاک د دنیا یو ډیفرنٹ مزاج دی. په ټیک ټاک کې ستاسو سفر زموږ په نسبت باندې لږ شانتې کم و، ځکه زموږ تقریبا 3 to 4 months شو، ستاسو به یو میاشت شوي. نو په دې کې او بل ستاسو پی کې هم فرسټ و، نو ستاسو هغه ترتیب او طریقه کار هغه شان مطلب نه و چلېدلو. نو انشاءالله بل ځله چې تاسو ګیم وي نو په هغې کې به زموږ او زموږ ټول ټیم تاسو سره یو. ښه دا خیر دا نشي کېدی، لکه زما خو ګوره زما خو ته دشمن یم، دشمن به ما سره څنګه وي. لکه زه اوس ګوره زما به دا یو خواهش وي گیمونو کې به تاسو د خپلو ملګرو سره نورو گیمونو کې به تاسو بل گیم به د بل چا سره ناټ زما سره مطلب هغه زما سره ډیفینیټلی زما سره به نه وي، د بل چا سره به تاسو گیمي. نو بیا به مونږ او زمونږ مطلب چې کم ټیم دی، که هغه زموږ د سرجي ټیم شو، که د ادم لالا ټیم دی، د آصف لالا ټیم دی، یا نور چې کم ټیم دی، نو به ټول تاسو طرف ته راځو. ټیک دی؟ بهرحال خوشحاله راته اوسئ، ډېره مننه کوم اسما، خوشحاله اوسئ.